په یاده لاره تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي د جګړې سربیره ځینې وخت وسلوال طالبان لویې لارې ته راوځي، حکومتي کارکوونکي له موټرو ښکته کوي او له ځانه سره یې وړي. والله بس لاره خو ډېره بیخي حالات یې خراب شوی، هره ورځ جنګ وي، هره ورځ جنګونه یې کې ساتو باندې هلته موټر ولاړ ملکیان کې لګېږي، باید امنیت ټینګ سي. موږ ډېر اندېښمن دې لارې لپاره ځکه چې د خلک غواړي چې دلته امن سوله راسي او دلته بریدونه زیات دي، خلک دې سره ډېر په تنګ دي. بلخوا د پکتیا او لوګر چارواکي هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو زیاتوي چې د امنیت د تامین په موخه یې پر دغه لاره د امنیتي ځواکونو ګڼې پوستې ځای پر ځای کړي او هم یې ورباندې سیارې ګزمې پیل کړي دي. ټولې پوستې هلته امنیتي پوستې ځای په ځای دي، شپې او د ورځې باندې هلته چیک پاینونه او ګزمې ایجاد دي ګرځي د ملتونو د هوساینې لپاره. له خوست تر ګردیزه پورې هیڅ ډول مشکل موږ نه وینو او نه شته. عمومي لارې امنیتي وضعیت یو څه خرابه شوی، خو ولې د دغه ولایت رهبري هڅه کوي او پلان دی چې د دغې لارې پر امنیتي وضعیت کې به په لنډ وخت کې ښه تغیرات راشي. د خلکو اندېښنې په داسې مهال ډیریږي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې پر دې لویه لاره 14 تنه تلونکي مسافر ټپیان شوي وو.